السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو په دې لږ تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګران ملګرو زه یم سید الله څنوتلی بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. دوستانو که چېرته تاسو هم غواړئ چې خپل ځان لپاره یو د یوټیوب چینل جوړ کړئ، ځان سره مو دا فکر کړی وي خو تاسو پوهیږئ چې څنګه موږ یوټیوب چینل جوړ کړو او څنګه یې مخکې بوځو، دا درته ډېره مشکله خبره ښکاري. او یا هم ته یو یوټیوبر یې غواړئ د خپل یوټیوب چینل مخکې جوړ کړئ، غواړئ د یوټیوب چینل مخکې بوځئ، نو تاسو لپاره په دغه ویډیو کې لازمي او مهمه خبرې کوم چې تاسو باید په یاد ولرئ. تاسو ته ښه معلومه ده چې په اوسنۍ نړۍ کې د انټرنیټ څخه د انلاین پیسو ګټلو تر ټولو غوره طریقه چې یوه ده یا هم یوټیوب ده، چې تاسو د یوټیوب څخه پیسې ګټلی شئ. په خپل کور دننه کولی شئ چې انلاین ارنینګ وکړئ، انلاین پیسې وګټئ د یوټیوب څخه. هیڅ داسې کومه ستونزه به تاسو نه پرې کېږي چې مثال په ډول تاسو د بل د لاس لاندې وئ، یا داسې کوم کار نشئ کولی چې مثال په ډول تاسو ډارېږئ چې دا پیسې څنګه وګټم. هیڅ د ستونزې د خبره نه ده چې تاسو پرې ستړي شئ. ډېر اسانۍ سره تاسو د یوټیوب څخه پیسې ګټلی شئ. خو دوستانو دا ستاسو په مهارت پورې، ستاسو په وړتیا پورې، ستاسو په پوهه پورې اړه لري چې ته په کومه برخه کې پوهه لرې، څومره پوهه لرې، او ته څنګه وړتیا لرې، او ته څنګه کولی شې چې یو یوټیوب چینل په یوه برخه کې جوړ کړې، هغه مخکې بوځې. تر هر څه مخکې ستاسو وړتیا مهمه ده دوستانو. تاسو چې څومره یو وړتیا ولرئ، نو څومره زحمت وکړئ، نو بالکل تاسو کولی شئ چې د یوټیوب څخه انلاین پیسې وګټئ. لومړی خبره دغه دوستانو چې تاسو که چېرته یو کاروبار لرئ، یو تجارت لرئ، په هغې کې مصروفه یاست، او همدارنګه ورسره خوا کې یو وخت دومره وخت لرئ چې غواړئ په هغې کې 2 ساعته 3 ساعته وخت لرئ په ورځ کې 40 ساعته وخت کې چې ته غواړئ په دغه وخت کې یوټیوب چینل جوړ کړې، البته یوه ویډیو ورته برابروي په ورځ کې یا 2 ورځو کې هغه یوټیوب چینل ته اپلوډ کوئ. دغه وخت فری لرئ، لا یا وخت لرئ، ډیر تاسو لپاره دا یوه غوره طریقه ده. د انلاین پیسو ګټلو تر ټولو غوره او اسانه طریقه ده. که چېرته تاسو په 40 ساعته وخت کې 2 ساعته لرئ، 1 ساعت لرئ، یا هم 3 ساعته داسې وخت لرئ چې په هغې کې ته کولی شئ د کومې برخه کې ته وړتیا لرئ او ویډیو جوړه کړئ، اپلوډ یې کړئ یوټیوب ته، د هغې څخه پیسې ته وګټئ. نو دوستانو په دې هر څه ستاسو په مهارت پورې اړه لري. دوستانو تاسو به لومړی خبره ده چې تاسو به یوټیوب داسې نه ګرځوئ چې ته وایې چې ما یو کاروبار شروع کړ، مثال یوټیوب چینل مې جوړ کړ، زه به د دې څخه زیاتې پیسې وګټم. دا ذهن خو اول د فکر له ذهن نه وباسئ، ځکه دوستانو دغه یوټیوب چینل جوړول، همدارنګه مخکې کول، دا خورا حوصلې ته او ډېر زحمت او کوشش ته اړتیا لري. دوستانو چینل جوړول ډېر حوصله غواړي. که چېرته تاسو لومړی یوټیوب چینل جوړ کړئ په لنډ وخت کې، مثال 10 ورځې، 1 میاشت، 2 میاشتې، تاسو ډېر کم ویوز، ډېر کم سبسکرایبر لرئ، یا بیخي لرئ هم نه. وجه دغه ده چې تاسو به شاید ستړي شوئ چې دا خو ډېر مشکل کار ده چې موږ د چینل مخکې کوو، دې څخه بیا پیسې ګټو، په زرګونو ویوز به موږ ته راځي، سبسکرایبر به راځي، هغه تاسو ته به ډېر مشکل ښکاري. نو دوستانو دغه هېڅ مشکل کار نه دی، پوره کېږي. حوصلې ته به اړتیا، تاسو به حوصله کوئ. زما تقریبا دغه 3یم کال پوره شو چې زه یوټیوب کې کار کوم، او الحمدلله دومره پیسې مې هم ترې ګټلې دي، او اوس یې هم ترې ګټم، او داسې مخکې روان یم. څومره تجربه مې چې حاصله کړې غواړم له تاسو سره شریکه کړم په دې برخه کې. دوستانو تاسو لومړی په ذهن کې دا سوچ وکړئ چې تاسو په کومه برخه کې چینل جوړ کړم. په ځان کې دا فکر وکړئ چې ته په کومه برخه کې وړتیا لرې. ټکنالوژي برخه کې چینل جوړول غواړئ، نیوز د خبرونو برخه کې غواړئ، کرکټ نیوز غواړئ، او که دې ته ورته مثال وینز برخه غواړئ، پرنک ویډیوګانې جوړول غواړئ، همدارنګه دوستانو ویلوګ برخه غواړئ، ته یو غوره اشپاز یې غواړئ، ښه پخلی خلکو ته ور زده کړئ، یو استاد یې غواړئ د درس په اړه ویډیوګانې اپلوډ کړئ، او دوستانو یا هم ته د طب برخې ویډیوګانې اپلوډ کوئ. دې ته ورته ډېرې زیاتې طریقې دي د هغه برخه کې ته خپلې ویډیوګانې اپلوډ کولی شې. هره برخه کې چې ته وړتیا لرې، خپله وړتیا ته وګوره چې مثال په دې برخه کې زه وړتیا لرم، ویډیوګانې اپلوډ کولی شم. غواړئ ټکنالوژي برخې ویډیوګانې جوړ کړي، خو څنګه؟ تا ته د موبایل ضرورت دی چې ښه موبایل باید درسره وي، یو مایک ته ضرورت دی، یو کیمرې ته ضرورت دی، که د موبایل یو کوم دغسې تاسو بله کومه کیمره لرئ هغه استعمالوئ، دې ته ضرورت دی، دا باید تاسو سره وي، او په دې سره ته باید خپل چینل جوړ کړې، مخکې بوځې، یوټیوب ته ویډیوګانې اپلوډ کړې. ځکه یوټیوب داسې شی غواړي چې باید ته یې په خپله جوړ کړې، په خپل مهارت سره یو شی او ویډیو جوړه کړې او یوټیوب ته یې اپلوډ کړې. دغه د ستاسو مهارت پورې اړه لري چې څومره ته خپله پوهه لرې، څومره مهارت لرې، خپل کوشش کوي، محنت کوي، حتما به ته یوټیوب چینل جوړوې او بیا به مخکې بوځې. اسانه کار دی، دومره مشکل کار نه دی. ته غواړې مثال په ډول یو چینل جوړ کړې، کومه برخه کې؟ د وینز برخه کې، یا ټوکي ویډیوګانې، مسخره‌يي ویډیوګانې جوړوې، هغه برخه کې چینل جوړوې، غواړې مخکې بوځې.
د هغې لپاره تاسو ته لومړی دغه اړتیا وړ شیانو ضرورت دی. څه شی دی؟ مثال تاسو یو ګروپ جوړ کړئ، 15-16 کسانو ملګري وئ چې هغه یو څه وړتیا لري په دې برخه کې، غواړئ د هغو سره تاسو ته کیمرې، مایک، هر څه ضرورت دی، تاسو باید هغه ولرئ او برخه کې ویډیو جوړوئ او لږ کار کوئ. غوره ایډیټور باید ولرئ چې ویډیو درته ایډیټ کوي او هغه به یوټیوب ته اپلوډ کوئ چې مخکې لاړ شي. یو وخت نه وخت په داسې وخت راځي چې تاسو به د یوټیوب څخه په لاکونو زرګونو پیسې ګټئ. لومړی وخت چې کله تاسو چینل دوستانو واچ ټایم پوره شول، 4 سره واچ ټایم 1000 سبسکرایبر په 12 میاشتو کې تاسو پوره کړل، نو دوستانو تاسو ته به ډېرې کمې پیسې راځي. ډېرې کمې پیسې به تاسو وایئ چې دا خو د یوټیوب هسې کم ارنینګ دی. وروسته تاسو ویډیوګان ورو ورو یوټیوب کې ځي، مخکې ځي، وایرل کېږي، لیدونکي مو زیاتېږي، نو ان تر دې چې تاسو د یوټیوب څخه بیخي زیاتې پیسې بیا وروسته ګټلی شئ. نو که چېرې تاسو قسمت لا نور هم کار وکړئ، مثال په ډول تاسو ویډیوګانې د ورځې تقریبا 1000 نه پورته تر 100,000 50,000 پورې ویوز په ورځ کې ستاسو په ویډیوګانو ټول ویډیوګانو باندې راتلل، نو تاسو د یوټیوب یو غوره ارنینګ کوونکی یې، نو ته بیا له یوټیوب څخه د ورځې ډېرې زیاتې پیسې ګټلی شي. مثال په ډول تا ته به د ورځې 10 تر 20 یا 30 پورې ډالر راځي، ګټلی شي، بالکل یې ګټلی شي. او د میاشتې در 200 تر 400-500 ډالرو پورې د میاشتې ګټلی شي. او که ان په لومړی وختونو کې د لیدونکي کم وي، د مثال 590 تر 2000-3000 پورې ستا په ویډیوګانو ویوز راځي، نو بیا هم ستا په ویډیوګانو به 2 ډالره، 3 ډالر، 5 ډالر دغسې بیا هم راځي، چې د میاشتې به ستا ډالر وي د 190 تر 100 پورې خواوشه به دومره ستا ډالر ارنینګ وي. خو دوستانو دا یوټیوب چینل تاسو باید هغه وخت جوړ کړئ که ته چېرته مصروفه وې، یو وخت لرئ، لږ وخت لرئ، په هغې وخت لپاره تاسو ته کولی شئ چې یوټیوب چینل د ځان لپاره جوړ کړئ. او که بیخي له یایې بیا خو غوره خبره ده یوټیوب لپاره کار وکړه او خوا کې بل کاروبار هم ورسره شروع کړه، نو د یوټیوب څخه ارنینګ ستا لپاره یو غوره طریقه ده، بالحال په افغانستان کې. دوستانو راځو دې ته چې موږ څنګه د یوټیوب چینل جوړولی شو او څنګه جوړ کړو. یوټیوب چینل جوړول ډېر عادي او اسانه کار دی، دومره مشکل کار نه دی. صرف د جیمیل اکاونټ ضرورت دی. مکمله طریقه ما تاسو ته تیاره ویډیو جوړه کړې ده، بلکې د یوټیوب په اړه ما مکمل کورس تاسو ته جوړ کړی دی. مکملې ویډیوګانې د یوټیوب اړتیا وړ کوم شیان چې دي د اول نه تر اخره پورې مکمل ما تاسو ته جوړ کړی دی. کورس د عرب لومړی برخه، دوهم برخه 15-16 ویډیوګانې دي. د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې لینک شته، لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو ته مکمل پلی لیست سره خلاص شي، په کې تاسو لیدلی شئ. یا زما چینل ته لاړ شئ، زما چینل کې چې په دې خوا درشئ پلی لیست ښکاري، په دې کې تاسو ته یو لاندې پلی لیست راځي، یوټیوب کورس ان پښتو، نو دغه کورس باندې چې کلیک وکړئ، په دې کې تاسو ته مکمل زما ویډیوګانې راځي د یوټیوب په اړه، یوټیوب چینل جوړولو لپاره دغه تاسو وګورئ، په دې کې ما تاسو ته مکمله طریقه درښودلې ده. او دوستانو انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې به تاسو ته نورې طریقې هم درښایم چې مثال په ډول موږ څنګه کولی شو د یوټیوب لپاره غوره مایک واخلو، ښه کیمره واخلو، د ویډیو غوره ایډیټینګ کوونکی اپلیکیشن کوم دی، تمبنیل څنګه جوړ کړو، دې ته ورته نورې طریقې به انشاءالله تاسو ته په راتلونکي ویډیوګانو کې ښایم. دوستانو دغه زما نننۍ ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي که چېرې تاسو دغه ویډیو خوښ شوي وي لازمي لایک کړئ او د خپل نور دوستانو سره شریک کړئ او د نښه وختونه کې چې به ولرئ.